مبین خانه دا د پټي سر ده مبینه دا د پټي سر ده پوس صبر وکړه واګانې درنه ټولې پاتې دي ما ټیکټار ورته اخیستی که د بټي سر ده که د پټي اخر د ټیکټار ورته لرم طالب د راتګ سره دومره فشار در باندې فشار دې پیدا کړ شکر دې پیدا کړ خېټه دې غټه سوه دوبۍ کې نه ټینګېږي کابل کې نه ټینګېږي کندهار کې نه ټینګېږي انډیواله پوه سوې والا یو شکر ده دا سړی چې یو چېرته خبرې کوي مجلس کې بل چاته هم وخت ورکوي نه خو لږ سړی وټوخېږي موږ څه خبره شي ته ما یې که پیک اکاونټ دا ټوخ نه دی ټوخ یا مهرباني وکړه وخت ټول دې ټوخ ده اوس ښه څه مهرباني وکړم دا بل لګیا ده داسې خبرې کوي قسم د سړی حیران پاتې سي چې دا اوس له افغانستانه کاډه بار کړم د تیزامه دا څه عجیبه خبرې کوي خدای هم بیخ شین که په دې خبره اوسې کاډه دې نه بارولی ته به هم دوبۍ کې ویزې ته نه وې پروتال ته یې در نه کړله اوس بېرته لاړې دا خبره چې ویزه یې در وې که 3 کاله موبایل یو سړی خو والله چې د ویزا نه ټوله دوبۍ راکړم زه له کوره له وطنه د باندې ژوند نسم کولی دا خو مې د سړی یخ ده دا موچي مبین نه ده دا چې د کابل په دا لوی هغه کې سرچپه راځوړن کښې ښه ده په طالبانو کې اولین طالب همدا رزیلو شروره راغی او د طالبانو په لابیګرۍ د پېښور نه دی لایف راته شپه ورځ او په اردو یې فتوا ورکوو په اسلام یې فتوا ورکوو اول طالب دی چې مخ ښکاره کړو اول طالب همدی دی چې مخ دل زره کندهار یې به ورکړي لپټاپ یې ورته کېږو ترګیزه باړم اوس اخري کې چې مستفارم کې ناست اول طالب مشال صاحب همدا و چې مخ ښکاره کړ او طالبانو اخر وروره د غوا کونې ته پوچو ته کار یې شي نه زه دته یوه خبره میرا کار یو څه زه بل اوس مې یو هغه ول د دوکان کسول د لبنیاتو دوکان دی کړی خو ډېرې غلطي دې کړې دا یو عام ولس په حساب مشوره در کوم په بلا ادرس دې معلوم سو لوکیشن دې معلوم سو دا خلک دې په وزن مه کوه دا کار سبا به دې پردی مسلې زم نور ژوند نه په تانګ یم ګوره په طالبانو کې همداري ما یوه مشوره در سره واخده لایف کې طالبانو کې یو طالب خپل اصلي کار ته راوګرځېده که بیا دې ګوته نیغه نیولې ده خو تا ته خو هم کولابیانو لغته در کړله وروره دې ګنګاوې کړلې دا تیر جمهوریت کې دې څه شی و تا نه ویلې چې پارک کې دا ده او پارک کې هغه ده ټول خلک د غله خطاب کوه اشرف غني ته د پارلمان کې ونه ویلې چې رایه درکوو ودرېږه صبر وکړه تا ورته ونه ویلې چې رایه درکوو دوه سری حکومت به نه جوړی څنګه یې جوړ کړه هماغه دوه سری حکومت شو هماغه درې سری حکومت اتانور دې بېله ډنګوله بل دې بېله ډنګوله داسې مېړه در باندې یخ ده داسې مېړه در باندې یخ ده چې طالبانو د لاسه کله یو چېرته تښتېدلی کله یې په کندهار کې بندي کړی کله یې په کابل کې بندي کړی کله یې په کور کې وروره محاصره کړی پوه سوې نظربند او بندیخانه پیژنه ما ته بوجۍ بوجۍ بادام کیري وای دا خلاص کړه چې اعصاب دې نارمل شي دا د اعصاب نارمل دي دا د اعصاب نارمل دي صبر وکړه دا مبین خانه دا د پټي سر ده مبینه دا د پټي سر ده پوس صبر وکړه واګانې درنه ټولې پاتې دي ما ټیکټار ورته اخیستی که د بټي سر ده که د پټي اخر د ټیکټار ورته لرم طالب د راتګ سره دومره فشار در باندې فشار دې پیدا کړ شکر دې پیدا کړ خېټه دې غټه سوه دوبۍ کې نه ټینګېږي کابل کې نه ټینګېږي کندهار کې نه ټینګېږي انډیواله پوه سوې والا یو طالب در باندې ونه درېده په دې باندې خوشحاله وي چې د کابل د امني قمندانۍ ویان دې مقرر کړی وې کله خوشحاله وم د کابل د امني قمندانۍ په ځای دی چې وزیر به مقرر کړی وي نو ته مو لا تړتړونه بترې وزیر وګرته وزیر او والا چې وزیر دا به بیا بیخي ریشخندي ټوله ورځ کولابیانو ته چمچه وهې خدای خدای زه در باندې شرمېږم دي تا خو امریکایان هم دي کاري صاحب کولابیان ولابیان خو څه کوي که غوږ ونیسي کولابي دې تا څه پاک ده ته هم نجیبه او رازق ته کنځاره ته کوي هغه هم کوي هغه هم افغانیت نه مني ولاکه کولابي لا تر اوسه رازق ته کنځا کړي جنرال صاحب رازق ته کنځا کړي کوي ورته پښتنو ته کوي ته هم کوي ورته ټولو ځوانانو ته بېزتي کوي قسم د دومره یو مسلکي یو بېچاره سرباز در وخېږي رشخان
طالبانو دغه یو کار وکړه کنه چې مبین یې بیرته پچو ته کېناوه دا یې غټه تونه کړې پچو ته نه سلامونه نیکیلې کاری صاحب حسام محمدي دومره لوی نظام کې صاحب ته او مشال صاحب ته منیر جان ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي مهرباني کاری صاحب په دا دومره لوی هغه کې وطن کې مبین بیچاره ته د قماندانۍ وایندویي ورکړې وه هغه هم پرې راوړونه نو هغه هم ترې بېرته واستوی ته لایق نه یې زه بېرته پوچو ته نه ما کولی نسو خانده مه ته اوس راسه خو نه دا یو کار د خاندي سخت مې زړه در باندې یخ سوی ده زه یوه غوا په ټوله جرمني نه ورکوم او دی خاندي کنه دغه څه معنا لري نو خو ته کاری صاحب موږ تاسې مبارزې ټیم کې څو دا ولا وزیر دفاع ټاکي مارشال صاحب وایي کارغه ته وایي چې په دا ټوله دنیا کې لاړ تر ټولو ښایسته بچی راوړ هغه ورته خپل بچی راوړ که نه دی اوس د علم په قدر نه پوهېږي د ټکنالوژۍ په قدر نه پوهېږي د دنیا د دبدبې په قدر او د اقتدار په قدر نه پوهېږي ده ته غوا د ټولې نړۍ نه ارزښت لري ما ته غوا له ډېرو ځایو نه ښه ده ګوره اوس تاسو دغه تاسو اول خو هر یو مایک مه خلاصوئ چې زه چا سره مخاطب یم دا تاسو په 20 کلونو کې څه شي کړي دي په 20 کلونو کې ودرېږه درته وایم څه شي کړي دي ودرېږه لږ صبر وکړه درته وایم دغه د موبایل په دا چل چې دا ته استعمالوي دا د همغه ځوانانو برکت ده په دا کوم ودرېږه خو موږ نسو جوړولی په دا کوم خبره واوره پچو والا یو دقیقه صبر وکړه په دا کومو سړکونو روډونو باندې چې ګرځېږي او په 100 کې سپیډ وهې دا د همدغه زمونږ برکت ده زمونږ د نظام برکت ده ولې نن چې ته د نړۍ سره موټرواني خو ما زده وه نن چې ته دلته اریبا لرې روشن لرې افغان بیسیم لرې د نړۍ سره کنیکټ دا د همغه جمهوریت برکت ده نن چې افغانستان دا خو زیمبابوې هم لري یو دقیقه کاري صاحب کې زه یو سوال لرم یو دقیقه د ملا عمر جوړ کړی ټوپک دې جوړ کړی دا نه په بخانې سره غوا ګونیسه د ملا عمر ټوپک څخه د ملا عمر د وخت نه درات په دې خو موږ ته تاسو چې شي کړي اوس تاسو لاړئ یو متر سړک دې راته وښایه یو تاریخي ځای دې راته وښایه یو پانتون دې راته وښایه یو د شی دې راته وښایه یو په کندهار کې په افغانستان پخوانی داخله وزارت وګوره نوی داخله وزارت وګوره دفاع وزارت وګوره مالی وزارت وګوره بلډینګونه وګوره تعمیرونه وګوره نقشې وګوره ښارګوټي وګوره میدانونه وګوره پوهنتونونه وګوره روغتونونه وګوره سړکونه وګوره پلچکونه وګوره شفاخانې وګوره دا سړی بیا تاسې چې شی کړي دي چې هم جوړ کړي شفاخانه چیرې ده شفاخانه خو اوس هم خلک پاکستان ته روان دي هغه وخت هم روانو موږ انسانان جوړ کړي یو کس غږېږه لیونی دي تا دومره حیثیت میلیونونه انسانان هم دلته ماسټران کړي دي کینه زه دې بل سره غږېږم تاسو د ټامیانو پیر سره زه غږېږم ګوره قاري صاحب سره یې تا غوندې دغه خلک نسي غږېدلی کینه بیا قاري صاحب وګوره او مخاطبان ته دا سوټو پاکولو ته مبینه ته راځې چیلنج ورکوم مبینه ولرې مشال صاحب مبین دې سبا لایو راشي ما ته یو دقیقه وخت راکوئ که مساله مشال صاحب مبین دې لایو راسي چې بل څوک یې ما یې بند کړي سبا راسه وخت معلوم که زه ورته 2 په 2 راځم کچی شي کوو چې راسو 2 په 2 زه به تاته د جمهوریت وایم ته راته د امارت دې ووایه جمهوریت دا اوس وخت ووایه زه به ستاسو د وحشتونو د ظلمونو او د کمبلو لاندې اپریشنونو درته ووایم او ته راته ورور د جمهوریت ووایې چې ورور ته په حق یې که موږ په حق یې وروره زمی کې چې هر اپریشن کېږي هغه به تا باندې په ځان ګرم ساتي دا کمبله منبله دې پرېږده خدای دې غرق که دا څه بیا عقل بیا غږېږي بیا دا به زړه دې نه ده چې وسړی په دې واوره کې نوبت ورکړو قماندان صاحب ته بس ده ته نوبت ورکړو ته راځه یو منټ مهرباني سلامونه لیکلې کاری صاحب حسام محمدي ته مشال ورور ته بشیر عالم صاحب ته منیر جان ته حاجي سیلاب ته احمد ورور ته هارون ورور ته او تروریست مبین صاحب ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای صحتمن وای زه یو پښتنه لرم زه د حق پلوي یم زه دا نه وایم چې یا کاری صاحب یې ښه سړی دی یا مبین ښه سړی دی زه حقیقت درته وایم زه یوه خبره کوم په هیڅ یو بچي د افغان ښه سړی خدای دې غار کول دې پتلون اچولی ده
مبینه ګوره یو خو اول ته د خبرو آداب زکه چې هر وخت ته موږ درشو ته چې په کومه ژبه کومې خبرې کوي دا نه په اسلامیت کې شته نه په افغانیت کې شته کله تشناب وایي کله هغه نامشروع خبرې کوي چې هغه په اسلامي ټولنه کې یو وړوکی ماشوم هم نه کوي تا الحمدلله عمر د 15 کالو دا بله ورځ د تا په غېږ کې ما یوه ماشومه ولیده په هغې مې زړه بدېږي هغه به د تا نه څه شی زده کړي هغه خو هم تربیې ته ضرورت لري هغه خو هم غواړي چې یو پلار یې وروزي هغه به تا نه څه شی زده کړي ته د 15 کالو یې ګیره دې تر نامه رسیږي که پښتو ته دې وګورو که غیرت ته دې وګورو که د تا خبرو ته وګورو که د تا د سپکې لهجې ته وګورو والله په افغاني ټولنه کې په حیث یو افغان یو مسلمان موږ نور شرمیږو لږ مسلمانان شئ لږ غیرت پیدا کوئ په دې پوهېږم چې تروریست یې طالب یې خو لږ هغه د پښتو چوکاټ خو مراعات کوه پیدا کړو پتلونونه خو هم درنه وویسته نور څومره غیرت پیدا کړو په کونه یې درو منډو خو اوس دا دې خبرې جواب دې خبرې که درته وایم دا اوس ماته پرېږده ماشاءالله ماته پرېږده دا وګوره بیا خلک وایي تاسو توهین دغه د موږ او تاسو د اسلام ټیکداران دي دا د دین خادمان دي دا د وارثاو الانبیا دي تاسو خپله قضاوت وکړئ اولاد لري دوه ښځې لري په اسلامي ټولنه کې به داسې سپک اخلاق موږ څه زده کړو تاسو خپله قضاوت وکړئ موږ لکۍ ورتاو کړه پسې وام خیستل دا په کومو سترګو راځي دلته غږېږي زه قاریسا سره غږېږم دا لیوني سپي دې کاته که نه ګوره مبینه که ته ماته دا خو د جنګ له ډګر نه وتښتېده دا خو لاړه لکۍ مو پرې ورتاو کړه لاړه وتښتېده لکه سپی غوندې زړګونې له خولې بادېږي ډرته قومندان صاحب خیر ده یو دقیقه صبر وکړه مشال صاحب دا مې ما خبرې اوري ورته وایي ورته سبا ټیم معلوم که سبا دې راشي چې سره باس وکړو چې یو دقیقه صحیح شوه یو دقیقه صبر وکړه صاحب ما ته غوږ ونیسه دا د لومړی ما سره خبرې وکړي که ده زه پړ کړم په یو په حیث یو پښتون یو افغان یو مسلمان زه بیخي دا میډیا دا نړۍ پرېږدم زه درته دا وایم چې ته په اسلامي ټولنه کې زږېدلی یې ماشاءالله زه بیا درنه ځمه دا څه ټیزان ده زه د سره خبرې قومندان صاحب ته دا یو منټ ماته پرېږده زه جواب زه د سره نه غږېږم د تا سره نه غږېږم ته حیثیت دې نه لرې لیونی زه په افغانستان کې په اسلامي ټولنه کې زږېدلی ځان مسلمان ثابتوي نورو ته د اسلام قدر ځان ته وایي جمهوریت تاسو وشرموه جمهوریت تاسو او بیا دا د تاسو سپکه لهجه دا نه د افغانیت ده نه د دین د او نه د مسلمانۍ ده کوشش وکړه ګوره کوشش وکړه مبین تاسې دواړه صبر وکړه نه یو دقیقه دلته خلک ناست دي درته ودرېږه یو دقیقه خلک ناست صبر وکړه یو دقیقه خبرې ته خو وخت مالکه مشال صاحب زه در سره غږېږم یوه خبر زه ورته کومه نور مشال صاحب دماغ غږ اورې که یو منټ صبر وکړه یو خو دا